اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه د مخې تاسو ټول ته نبی وډالۍ چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا تقدیم کوم وړاندې کوم. زه سباوون ننګرهاری نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او غواړم تاسو سره د څو شیبو لپاره خبرې وکړم. تاسو ټول ته څرګنده ده چې د رزق پراخوالی یا کموالی د الله تعالی په حکمت ارادې پورې تړاو لري. همدارنګه خدای پاک زموږ په ټولو پټو او څرګندو باندې عالم او خبردار دی او هغې باندې خدای پاک ښه پوهېږي چاته پراخ یا چاته کم یا چاته تنګسیا ور په برخه کړي چې دا هر څه ازمویښت صبر شکر کفران سره نغښتي دي. د اسلام لومړي تعلیمات همدا دي چې انسان د بل انسان په وړاندې باندې مسؤلیتونه دندې لري. همدارنګه کله چې یو مسلمان ورور د خپل بل مسلمان ورور په وړاندې خپل اخلاقي فرایض وپیژني او بې په ځای کړي نو د هغه قدر او منزلت د خدای پاک په وړاندې د عروج هغه عروج ته ورسیږي چې بیا د خدای پاک له ملګرو څخه ګڼل کیږي چې بیا د دنیا تنګسیاوې او سختیان خو څه چې د قیامت د مصیبتونو نه هم د هغه څخه زیاته مصیبتونه لرې شي. د صحیحینو حدیثو کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم مسلمان چې د بل مسلمان ورور د حاجت پوره کولو کې لګیا وي نو خدای پاک به د هغه حاجت پوره کړي او کوم مسلمان چې د خپل بل مسلمان ورور څخه یو مصیبت لري کړي نو خدای پاک به هغه څخه د قیامت یا د ورځې محشر د ورځې د مصیبتونو څخه یو مصیبت لري کړي. خوږو ورونو هیوادوالو مینوالو څه موده وړاندې مې تاسو ته خپل خیریه بنسټ پیش کړی د څه رسمي مراحلو په انتظار وم. الحمدلله هغه هم سرته ورسېدل او د هیواد په کچه یې موږ ته د فعالیت اجازه راکړلی شوه. که چیرې تاسې ته د خپل ګران هیواد یعنې د افغانستان د غم او درد څخه ډکې داستانونه او قصې واورم نو اړتیا یې نه وینم ځکه چې تاسې هم د دې ټاټوبي بچیان یاستئ او تاسو ته به هم څرګنده وي چې د دې خونړۍ جګړې له هغې څخه هېڅوک هم په امان کې نه دي پاتې او خامخا به داسې کورنیانې وي چې زړه به یې دغلې شوی او د خپل نږدې یا د خپل لرې خپلوانو زخم فراق به یې لیدلی وي فراق زخم به یې لیدلی وي. قدرمنو څنګه چې پښتو کې یو متل دی چې د ډېر همساو څخه یو ګډی جوړېږي یو ګډی ته نه جوړېږي. همدارنګې دا یو ډېر دروند پیټی دی او دا چې دا کار دروند پیټی دی نو موږ ټول له پکار ده چې په دې کې یو بل سره لاس په لاس شو او همدارنګې د یو بل ته مرهم او پټۍ وګرځېږو او په یو لاس سره او اتحاد او اتفاق سره د یو بل یعنې د یو ورور او د بل ورور اوښکې پاکې کړو. د روژې مبارکه میاشت را روانه ده او څرنګه ستاسو ته څرګنده ده چې په دې میاشتې کې د نورو میاشتو په مناسبت د نورو میاشتو کې چې موږ کله یعنې یو عبادتونو زموږ ښو کارونو اجر په دې میاشتې کې د فرضي عبادتونو اجر لري. همدارنګې غواړم څو تاسو ته دا ډاډګیرنه درکړم چې ستاسې رالیږل شوی امانت ستاسې رالیږل شوی مرستې پیسې حساب تاسو ته درکوو انشاءالله په خپل شخصي لګښتونو کې به یې نه استعمالوو. تاسو د دې نه مخکې ډېری ځله مو ماله وړاندیزونه م کړي ډېری ځله ماله د مرستې وړاندیز کړی خو دا چې ما اړتیا نه لرله ما همیشه تاسو نه مننه څرګنده کړې ده او له تاسو څخه مننه کړې ده. خو نن غواړم څو له تاسې نه د خپل نور هیوادوالو نه په هیواد کې دننه او د هیواد نه د باندې انجیوګانو مؤسسو شتمنو خلکو ملي سوداګرانو خیریه بنسټونو څخه
دا غوښتنه کوم څو زموږ دې بېوزله بېکسه مظلومو هېوادوالو سره مرسته وکړي. انشاءالله تعالی ستاسې د رالیږل شویو مرستو د لاړونتیا او شفافتیا لپاره به هرو 3 میاشتو کې به زموږ فاونډیشن د ستاسې د رالیږل شویو مرستو یو لړلیک چې سره د ټول تفصیلاتو به د سباوون ننګرهاري د فاونډیشن د پیج څخه به خپروي، کوم چې هر څوک کتلی شي او لوستلی شي. په آخره کې د اسحاق ننګیال صاحب په دې شعر باندې غواړم څو خپله موضوع سر ته ورسوم. هغه دا چې دا سوی ستی وطن پرېږدی چې لږ وخاندي، دا غیرتي وطن پرېږدی چې لږ وخاندي. اوښکې د پیغلوټو مې چغې د یتیمانو مې، دغه غیرتي وطن پرېږدی چې لږ وخاندي. ډېره مننه. الله مو خوشحاله او آباده لره. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ستاسو ورور سباوون ننګرهاری.